د خوست ولایت ښاري نظم کمیسیون له لوري د ښاري بې نظمۍ مخنیوي او د ښار ښکلا پراختیا او ګڼې ګوڼې ختمولو په موخه د ښار له څلور لارو امازایونو او پیاده روونو څخه د لاسګاډیو میزونو شکیزونو او نور هغه کاروباریان چې په څلور لارو امازایونو او پیاده روونو کې پیر او پلور ترسره کوه ځانګړي ځای ته د انتقال پروسه پیل شوله. د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو پر وینا د یادې پریکړې ښه تطبیق په موخه یې له ولایت مقام اړونده اداراتو او اصنافو سره په همغږۍ ځانګړې کمیټه جوړه او مشورې ترسره کړې څو یاده پروسه په شفاف ډول ترسره او هیڅ چاته پکې زیان ونه رسیږي. د دوی په وینا دغه پروسه یې د انتقال کېدونکو کاروباریانو د کاروبار د لا ښه کېدو په موخه پیل کړې ده. دغه کومه پریکړه چې شوې ده دا دې په خاطر نه ده شوې چې خلکو ته ضرر ورسیږي، تکلیف ورسیږي، کاروبار یې خراب شي. دا دې د ښېګړې په خاطر شوې ده. دوی ته ښه مناسب ځایونه انتخاب شي، په هغې کې دوی خپل د کاروبار وده ورځ په ورځ منظم شي کاروبار. او بله خبره دا چې دغه پریکړه داسې نه ده شوې چې په یوه ورځ یوه فیصله یوه مشوره شوې ده موږ دا اقدام کړی دی. د خوست ولایتي ادارې څومره ادارې چې دي که هغه محکمې دي که پرامین دي که علما و شورا د ولایت په شمول دغه ټولو په هغه باندې ګوتې لګولې دي چې دغه اقدام باید وشي، سر ته ورسیږي. بل لور خوست میشتو د ښاري نظم کمیسیون یاد اقدام د ښار د ښکلا پراختیا منظموالي او ګڼې ګوڼې ختمولو کې یو ښه اقدام یاد کړ او زیاتولی چې د ښار منظموالی او پاکوالی د ټولو ګډ مسؤلیت دی. او شروال داسې یو پلان جوړ کړی دی چې ګاډۍ والا سره مسمونه د خدای انشاءالله چې خدای کې داسې مناسب ځای به وي تا کسی پازې کې به دی سخلت راونوي ظلمانه به سره کیو خدای بازور ښکلا دی بازور پیدا روینه دا میکتوس دو پر د ولس پر خپل یو اصول په کور دي دا میکتوس خوره د میک وطن د چې میکتوس خپلولای ورنکو په خپل ورنکو میکته خارجای سړی وطن نه خپلای کوي دا په ار افغاني نه پارز د خپل د وطن سلطنت د ولایت سپایي سب کې توبو. همدارنګه یو شمېر نورو کسانو بیا له خلکو وغوښتل چې نویو ځایونو ته د همدغه انتقال کېدونکو کاروباریانو څخه خپل پیر او پلور ترسره کړي څو په لومړیو کې د دوی کاروبار په منظم ډول ترسره شي. خو دغه لاسګاډي د سپروشن چې کوم دلته په ښار کې دوی کاروبار کوي دوی لپاره داسې یو مناسب ځای باید دوی برابر کړي تر څو د خلک بیا مجبور نه شي دې ته راشي او هغه کوم وګړي یا کوم کسان چې مطلب دی باندې خوشحال دي خوښ دي هغوی باید دا کوشش وکړي تر څو دغه د سپروشن ته هغه ځای ته ورشي دوی هلته سودا وکړي. په څلور لارو امازایونو او پیاده روونو کې د لاسګاډیو او نورو کاروباریانو پر وینا چې د انتقال لپاره یې د مجاهد او شهیدانو څلور لارې مشخصې شوي وایي د دې په موخه چې کاروبارونه یې لا ښه وده وکړي په اړونده برخه کې دي ولایتي اداره ورسره لا همکاري زیاته کړي.